د کم عمر څاروي باندې قرباني کیږي او د کم عمر څاروي باندې قرباني نه کیږي. نو دې لپاره یو لفظ یاد ساتئ 125 125 125 موټرسایکل دی نو خلکو ته لږ دا ښه یادېږي 125 ٹھیک شو جی. 1 چې کوم دی دا د چیلې دپاره یا د ګډ ګډي دپاره ٹھیک شو. د چیلې د ګډ ګډي دپاره یو کال ٹھیک شو. 2 چې کوم دی دوه دا د غوا دپاره د میخې دپاره د سخې دپاره د کټي دپاره د سخي دپاره دغه حساب چې کوم دی د غویي دپاره چې هغه څومره وي کم سے کم 2 کاله وي. او 5 چې کوم دی 5 دا د څه دپاره دا د اوښ دپاره. نو چې د اوښ عمر 5 کاله نو هله پې قرباني کیږي. د غوا میخې د سخي عمر چې څومره 2 کاله وي ٹھیک شو. او د چیلي او د چیلې عمر چې څومره یو کال وي ٹھیک شو جی. او د حساب د ګډ یا د ګډي عمر هم چې یو کال وي. البته د ګډ او د ګډي په باره کې دومره وضاحت شته دی که چېرې بالفرض دغه ګډ یا ګډه د 6 میاشتو وي یا د 7 میاشتې د 8 میاشتې د 9 میاشتې خو چې د 6 میاشتو نه کمه نه وي ټیک شو. 6 میاشتې د 7 میاشتې 8 9 10 11 میاشتې او دا د یو کال په ګډو کې خوشي کېږي. نو چې هغه دومره صحتمند وي چې دا پته نه لګېږي چې دا د یو کال ده که دا د 7 میاشتې یا د 8 میاشتې یا د 6 میاشتې. نو په داسې دې ته جذعه وایي. دې ته څه وایي؟ جذعه ټیک شو. احادیث بخاري شریف کې دې ته جذعه لفظ ویلی شوی دی. نو په داسې قسم څاروي باندې چې ګډ یا ګډې باندې چې د هغې عمر د 6 میاشتې وي یا 7 میاشتې وي د کال نه کم وي خو بیا پې هم قرباني کیږي. قرباني پې څه ده کیږي پې. البته چیلې او چیلي کې دا خبره نشته. ښکلی پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم اجازت فرمایلی دی هغه په څه کې فرمایلی دی؟ صرف په ګډ کې ګډ یا ګډه چې د 6 8 میاشتو وي ټیک شو. خو چې دا معلومیږي د یو کال دومره صحتمنده وي چې دا د یو کال معلومیږي نو بیا پې هم قرباني کیږي. نو ایک لفظ چې کوم دی دا د چیلي چیلې د ګډ ګډي دپاره په ګډه کې موږ وضاحت وکړو چې د 6 میاشتو وي یا د 7 میاشتې خو چې دا ښکاري د یو کال نو په دې هم قرباني کیږي. په چیلې باندې نه چیلې دپاره یو کال چې ضرور پوره شوي وي. دویم نمبر چې کوم دی هغه 2 لفظ دی دا د غوا میخې خاص خي دپاره شو. او 5 لفظ چې کوم دی دا د اوښې دپاره شو چې دا عمرونه وي نو هله پې قرباني کیږي. بعضې وخت کې خلک په منډهۍ کې وي او موږ ته رنګو کې کالو کې ټیک شو جي چې یاره غاښونه نشته دي قرباني پې کیږي او که نه کیږي. هلکه غاښونو پورې خبره نه ده ګورې عمر پورې خبره ده. که ته مطمئنې یو تجربه کار کس وویلې څه سوداګر نه ګورئ. سوداګر خو سودا په تا خرڅوي د هغه خبره معتبره نه ده. یو دریو تجربه کارو کس وویلې چې او دا د 2 کالو نه زیاته ده یا پوره د 2 کالو ده یا د 2 کالو نه زیاته ده دغه حساب دا دغه چې کوم دی اوښ 5 کالو دی یا د 5 کالو نه زیات دی نو ګورې هله پې قرباني کیږي. که بالفرض تاسو پې مطمئن نه یې چې ګینې د دې عمر پوره دی نو هغه د قربانۍ دپاره مه اخلئ. کله چې تاسو ښه مطمئن شئ چې یاره دا د 2 کالو پوره دی نو په داسې څاروي باندې قرباني